بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي فکر ویښتابه نن د لوړ زده کړو وزارت له علمي مرستیال ښاغلي دکتور لطف الله خیرخوا سره مرکه کړې. نن د لوړ زده کړو وزارت په اوسني حالات په پرمختګونو لاسته راوړنو نه غږیږو، بلکې نننۍ موضوع مو د اسلامي فکر ویښتابه ده. خیرخوا صاحب ستړي مشئ، لومړی خو ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت راکړ، سره د دومره بوختیاوو بیا هم حاضر شو. ډېره مننه، علامات الله. خیرخوا صاحب، پیل به له دې وکړو، اسلامي فکر او فکري ویښتابه هر یو ځانګړی مفهوم لري او که بېلابېل دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامي فکر خو هغه ماده او محتوا ده چې یو انسان په هغه فکري هسته کې لري، او یو چا د فکر جوړښت چې د کومه موادو نه کېږي هغه د اسلامي فکر اصول دي، او د اسلامي فکر هغه دایره کې چې څه راځي هغې ته ویل کېږي. او ویښتابه یا اسلامي ویښتیا دا نو د دغې فکر په اساس چې یو څوک د مسؤلیت احساس کوي. په لنډه توګه یعنې سړی دا ویلی شي چې د مسلمانانو په اړه، د مسلمانانو د قضایاو په اړه، د اسلامي امت په اړه، د خپل دین په اړه، د مسلمان ځوان په اړه، د اسلامي ټولنو د زده کړو او دې ته ورته چې څومره مسایل دي او په ټولو چارو کې یو څوک د مسؤلیت احساس کوي، دا د اسلامي ویښتیا په تعریف کې شاملېدلی شي. مننه خیرخوا صاحب. د غربي فکر قربانه شوو ځوانانو د فکري ویښتابه او په اسلامي فکر د هغوی د تنویر لپاره که دوه لارې وي، یو چې د هغوی رغبت له مخې اسلامي فکر لوري ته راشي، او بل چې د یو فشار په پایله کې د اسلامي فکر لوري ته راوبولو. څه فکر کوئ چې په فعلي حالات کې موږ په کوم حالات ډېر ترکیز کړی او کوم به ډېر اغېزمن دي؟ داسې ده چې فشار خو کار نه ورکوي، او فکر داسې شی نه دی چې ته په زوره چا ومنې، ځکه فکر دا د انسان خپل یو داخلي فعالیت دی چې انسان په خپل او په خپل طبیعت باندې کوي. شاید یو څوک د اعمالو تظاهر د تا په خاطر وکړي، خو د تا د فشار د لارې څوک په خپل داخل کې هغه فکر نشي کولی چې د تا په څیر فکر وکړي. دا هیڅ امکان نه لري که څوک دا فکر کوي چې موږ به د فشار په نتیجه کې د هدف ته ورسیږو چې یو څوک د موږ په څیر فکر وکړي یا یو څوک د اسلامي فکر ولري. پکار دا ده چې د اوسني وخت د غوښتنو مطابق او په اوسنیو ادبیاتو برابر د اسلامي فکر محتویات خلکو ته وړاندې کړل شي. تاسې ویلي چې د هغوی په رغبت اوس شاید څوک چاته دا ستونزمنه وي چې د چا رغبت موږ څه ډول معلوم کړو، خو دغه خبره ډېره ښه ده چې په اوسني وخت کې چې څه ډول ادبیات لازم دي چې موږ د اسلامي مفاهیمو د رسولو لپاره هغه باید وکاروو، هغې ته باید توجه وشي. موږ دې ته په عربی کې په عموما خطاب وایو، یعنی مسلمانان چې څه ډول باید خپله قضیه څه ډول خلکو ته وښیي، یا دوی بلنه د اسلام لور ته څه ډول وي، خلک څه ډول اسلام ته راوبلي. نو دغه لاره یې ډېره ښه ده چې د اوسني عصر غوښتنې او د نوو ادبیاتو سره مفاهیم خلکو ته وړاندې کړل شي. دا ډېره غوره لار ده. د اخوان المسلمین د دعوت تجربې ته راشو، له شک پرته د هغوی مشرانو د خپل انقلاب په پیل او د ځوانانو د فکري ویښتابه په برخه کې شاهکار کړی. هغوی له فکري اړخه د امت بایللي ځوانان د وهلو او بندي کولو پر ځای په ډېره نرمه تګلاره د فکري ویښتابه په لوري بیول. د هغوی مشران به د دعوت لپاره قهوهخونو او مجرمینو منځ ته وتلل. دا طریقه دومره اغېزمنه وه چې هغوی ډلې ډلې ځوانان د فساد له مرکزونو په ډېره دلچسپۍ د اسلامي فکر سنګرونو ته یوړل. همدا د اسلامي فکر پر جوش تحرک هم شو. د دوی د تجربو په اوسني افغانستان کې په خپله ګټه کوم څه مشخص اخیستلی شو؟ دا خو د حرکتونو تجربې دي. یو حرکت په یوه تجربه کې کامیابیږي، بل حرکت په بله تجربه کې کامیابیږي. او اسلام ته چې څوک کار کوي
اسلامي فکر او اسلامي نظام ته چې څوک کار کوي ادم مخه خلاصه ده د ټولو تجربو نه د استفاده کولای شي بالخصوص د اسلامي حرکتونو په اړه ځکه وایم چې ټول اسلامي حرکتونه هغه هر یو په خپل ذات کې یو ځانګړی لیدلوری لري چا یو لوری نیولی وي چا بل لوری نیولی وي خو د موږ غوندې خلک چې موږ نظام ته رسېدلي یو او موږ ته ټول لوري را بغاړلي موږ د نظام په حیث داسې نشو کولی چې یو طرف ونیسو او دا بل طرف مهمل پرېږدو ځکه موږ ته ولس را په غاړه دی او موږ ته که دعوه مې ډېره غټه نه وي په فکري او سیاسي لحاظ د مسلمانانو رهبري را په غاړه ده په کار راته دا ده چې د موږ فکر شامل شي او ټول هغه تجربې چې موږ یې که د اسلامي حرکتونو سره لرو باید د هغې نه استفاده وکړو او که د مسلمانو اشخاصو سره لرو د هغې نه استفاده وکړو اخوان المسلمین که د دعوت په یوه برخه کې بریالي وبرېښېدل خو ډېر اړخونه داسې وو چې په هغې کې الله تعالی دوی ته د کامیابۍ نصیب نه و کړی د هغوی په پرتله بیا موږ په سیاسي او جهادي ډګر کې د موږ تجربه ډېره کامیاب ترینه تجربه وه هغه حرکت تقریبا داسې ووایه چې 1940 نه را په دې خوا فعالیت کې ډېره مخینه لري خو په مصر کې د هغوی د حاکمېدو هغه ارمان لا ارمان پاتې دی او موږ الحمدلله که څه هم که د خپل فکر ته یو څه امتداد ورکو د تیرو جهادونو نه راونیسو نو ټول ټال 40 کالونه بلکې نیسي چې په موږ بریدونه شروع شوي دي مستقیما او بیا نتیجه کې بالاخره موږ دې پایلې ته راورسېدو خو بیا هم زه خپلې خبرې ته راګرځم یوازې اخوان المسلمین نه ټول هغه حرکتونه چې موږ ترې د هغوی د تجربو نه استفاده کولی شو او د هغوی تجربې دلته قابل تطبیق دي مثلا او یا قابل استفاده دي نو په دې کې نه کوم شرعاً کوم مشکل شته او نه عرفاً په دې کې کوم مشکل شته چې د هغې نه استفاده وشي. مننه خیرخوا صاحب د اسلامي فکر او فکري ویښتابه په لوري د ځوانانو د تګ لپاره د دعوت او تبلیغاتو ترڅنګ نورې کومې داسې عریضي لارې شته چې د یو بل مفهوم او عنوان لاندې مخکې ځوانان دې لوري ته راشي؟ داسې دی چې موږ خو من حیث نظام ډېر فرصتونه لرو او دعوت خو دا یو لوری دی موږ مکاتب لرو موږ مدارس لرو پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو موږ رسنۍ لرو موږ اجتماعي بنسټونه لرو یعنی د ژوند ټول اړخونه چې په یو ځای کې ضرور وي د موږ په لاس کې شته که سړی په ځوان کول باندې کار کوي باید ګڼ کار ور باندې وکړي او هر بنسټ باید په خپله برخه کې کار وکړي او دا ټول کارونه په نهایت کې یو سر ته راجمع شي دا نو داسې یو موږ او تاسې چې هغه د ستراتیژۍ خبره کوو که دا په ستراتیژیکو اهدافو کې شامل شي او د راتلونکي نسل باندې کار دغسې عیار شي چې په ټولو ابعادو کې شروع شي او په نهایت کې یو ځای ته سره ورسېږي نو بعیده نه ده چې د موږ را روان نسل یعنې 4 کاله بعد چې که اوس سږ کال څوک پوهنتون ته داخل شوي دي 4 کاله بعد هغه باید ټولنې ته راشي نو نتیجه به ډېره ښه که اوس څوک مکتب ته شاملیږي نو 12 کاله بعد هغه ټولنې ته راځي یعنی هر سړی چې یوې مرحلې ته شاملیږي او هغه مرحله نهایت ته رسوي نو دا باید موږ خپل هدف لاس ته راوړی هغه نو په دغو لارو چې دا څومره فرصتونه موږ لرو د ټول نه باید استفاده وشي. مننه. د اسلامي فکر اخلاقی مدارس او ځانګړنې کوم دي؟ په اسلامي فکر کې خو د اخلاقیاتو موضوع ډېره وسیعه موضوع ده په اسلامي فکر کې دا خلک چې اخلاقیات څه ډول تعریفوي دا یو ډېر تنګ تعریف دی او ډېر تنګ مثلا خلک ځینې وخت چې د اخلاقو موضوع منځ ته راشي یوازې د مثلا د هغه نیکیو او د بدیو پرتله دغه شیانو ته راځي خو اسلامي اخلاق هغه یعنی یو ډېر جامع تعریف دی. مثلا زه یو مثال په استدلال کې وایم
بی بی عائشه رضی الله عنها نه چا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاق پوښتنه وکړه. هغه ورته ویل چې کان خلقه القرآن. د الله د رسول علیه السلام اخلاق د قران کریم. نو طبعا هغه د موږ په تعریف شي اخلاق د قران کریم په خو یوازې د اخلاق نه. قران کریم د عقیدې نه شروع د ژوند ټول اړخونو ته شاملېږي. هغه خلک چې یو تعبیر وایي چې قران کریم د ژوند یو قانون دی. د اسلامی فکر د اخلاق دایره ده د انسان ټول طبیعت ته د انسان د ژوند ټول جوانب دي چې هغه باید د قران کریم او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق هغه عیار شي. په اسلامي فکر کې د هواد په ځای د ځمکې او د ملتونو په ځای د امت مفهوم د باور وړ دی. دا په دې معنی چې اسلام قوم او نژادي توپیرونو ته ډېر اهمیت نه ورکوي، یوازې عقاید پیژني. په نن سبا د مصلحتونو او له ګټو له مخې ځمکه او ملت ته ډېر باور ورکول شوی. دا کوم مصلحتونه دي؟ له اسلامي فکر او فکري ویښتابه د غوښتنو په تړاو یې تاسې په اړه څه وایي؟ ځینې مسایل داسې دي چې هغه د په اسلامي لوري کې د خلافتونو او د هغه سترو امارتونو په وخت کې هغه مفاهیم کارېدل، او همدا ډول د اسلامي لوري په مقابل کې امپراتورۍ وي، د کوم وایو کفري امپراتورۍ وي. یو هغه وخت دا له بده مرغه دا وروسته چې مثلا د سایکس بیکو هغه تقسیمات چې خلک وایي چې د ملت دولت سیستم چې رامنځته شوی په دغه برخه کې د ما خپل فکر دا دی چې یو فکر لرل دي، عقیده لرل دي. په عقیده کې خو تغییر نه راځي چې سړی وایي چې 100 کاله مخکې یو عقیده ده او 100 کاله وروسته بل عقیده وي. او یو د وخت مجبوریتونه دي، هغه یو جلا خبره ده. که ته مثلا ډیر کرت عقیدتن په یو مفهوم باندې قانع وي او هغه زوړ مفهوم راواخلي، ته خو به ومنې، خو په دغه تقسیم کې چې مثلا په بل هیواد کې یو بل مسلمان دی هغه دې ته نه دی قایل. که هغه ته د هیواد او د ځمکې واخلي او هغه که ته بیا د قوم او ژبو د عقیدې واخلي، ته خو به دې ته قایل یو، خو بل نه دی قایل. نو بناء دغه ټول مسایل بیا داسې ده چې که د دغه مفاهیم او د ترسیخ مسله ده چې دغه اسلامي مفاهیم بیا راژوندي شي. په لومړي سر کې د دې لپاره یو ښه زمینه سازي وشي او د ټولو خلکو په دې باندې عقیده برابر شي. داسې نشي کېدای چې سړی په هدیره کې اذان وکړي. که ډېر هم یو څوک دغه نارې ووهي، موږ او تاسې ګورو د اسلامي خاوره په داسې هغه باندې تقسیم شوې ده، داسې مسایلو باندې چې هغه یوازې ځمکه نه ده، مثلا قومیتونه دي، ژبه ده، اوس خو هغه ځانګړي نومونه او د مذهبونه دي او ډېر مسایل دي. نو یو خو هغه اسلامي نظریه ده هغه جدا ده، او بله موضوع د اوس وخت مجبوریتونه دي. نو که موږ ډېر هم یو څه په عقیده پې ولرو، نظر پې ولرو، او بل څوک یو مسلمان په حیث موږ سره په هغې قانع نه وي، نو طبعا د دې عملي کول هم ستونزمن دي او کار ورته کول هم ډېر ستونزمن دي. د اسلامي ډلو ګوندونو او ټولنو ترمنځ یوه ستونزه دا هم ده چې دوی ته خپل ځانونه مسلمانان ښکاري او نورو ته په ښه سترګه نه ګوري. لامل یې څه دی؟ دا خو یو ستونزه ده او مسلمانانو ته ورپېښه ده. یو هغه لاعلاجه مرض خو به نه وي، سړی نشي ویلی چې لاعلاجه دی، خو ډېر مزمن مرض دی او اسلامي ټولنو ته رسېدلی دی. د اسلامي خلافت د نړېدو نه راوروسته د اسلامي پیر د بیا اعادې په خاطر مسلمانانو د نړۍ په کونج کې حرکتونه شروع کړل، او دا حرکتونه طبعا هغه د اسلامي نړۍ د تقسیم او د ویش نه وروسته دلته نظامونه داسې راغله چې دغه حرکتونه د نظامونو په تاوان وو، ځکه چې دې حرکتونو بیا غوښتل چې هغه ته ورسیږي، ځای ته ورسیږي چې ټول مسلمانان د یو نظام د چتر لاندې سره پاتې شي. دا نو نه نړۍ غوښتل او نه د نړۍ سره په موافقه کې چې کوم موجوده واکمن په اسلامي نظامونو کې او نه د دوی په ګټه، ځکه دوی د واکمنۍ پکې د منځه اتلې. دا اسلامي حرکتونه وخت په وخت تاسې وګورئ په ټوله نړۍ کې ډېر سخت ځپل شوي دي، هېڅوک سر پورته کولو ته نه دی پرېښودل شوی.
بل اخره کار دی حتی ورسید چې هر اسلامی حرکت په خپل خاوره کې د خپل ظروفو او امکاناتو مطابق د ځان د ځکولو کوشش کړی دی د خپل نظامونو سره یو ډول ته سازش کړی دی دا نو اوس د هر هیواد خپل ستونزې دي خپل ظروف دي په همدې خاطر بیا د اسلامی حرکتونو ترمنځ یو مشکل دا هم یو خدای ظروف سره فرق دی دوهم ستونزه دا پیدا شو چې یو اسلامی حرکت ته په خپل هیواد کې د ژوند په یو اړخ کې کار کول ډیر مهم ښکار شوی دی چې د ژوند دغه اړخ کار غواړي او باید په دې کې سړی په مخ لاړ شي په بل هیواد کې بل اسلامی حرکت ته د ژوند په بل اړخ کې لبدا مرغه دغه لریواله د دې باعث شو چې هیڅ ونه شو چې دا کارونه په عربی اصطلاح مکثف شي یعنی ګڼ شي یا شامل شي یعنی دا ټول جهود په اخره کې یو هدف ته راورسي د ارچا کار او زیار د دې تنظیم اهداف پورې تړلې پاتې شو چې دې پورې تړلې پاتې شو په طبيعي ډول د اسلامي حرکتونو سره جدا شو دغه مفهوم که څه هم صحیح نه دی او دغه پښتنه کدي هر حرکت دی غړي انسان پښتنه وکړي چې تاسو د بل حرکت انسان ولی سم مسلمان نه ښکاري هغه دینه منکريږي خو عمل بیا د دې وینا غوند نه دی عملا د سبريخي لکه د چې بل حرکت سم نه غني موږ ګورو چې موږ سره د نړۍ حرکتونو څه ډول تعامل کوو موږ ته په کوم نظر قتل کېدل د موږ قضیه ته کوم نظر قتل کېدل موږ سره څه ډول د اسلامي حرکتونو هغه حتی هغه د مرستې تصور هم نشو کولای چې موږ سره په غسخ وخت کې مرسته وکړي مګر وینا خو بل شری په وینا کې چې موږ ګورو ډېر ښه الفاظ وایي او ډېر ښه تایید کوي څنګه کوي نو دا یو ستونزه ده او په نهایت کې بیا هم دا یو ډېر ځانګړی کار غواړي چې اسلامي حرکتونه هغه په دې وپوهیږي چې هر حرکت هغه د خپل ظروف او د خپل امکاناتو په دایره کې ځان ته د ژوند لوری انتخاب کړي او په هغه کې کار کړی دی خو څنګه کېدلی شي د ټولو حرکتونو هغه ځانګړی کار په نهایت کې راجم شي او دینه یو شامل کار جوړ شي د امت په سویه دینه استفاده وشي دا یو ډېر غټ فکر دی او تر اوسه پورې حرکتونه دی په دې نه دي توانېدلي چې ټول په یو ټغر سره راټول شي اوس مهال پر افغانستان یو اسلامي حکومت واکمن دی مسؤلین یې ډېری دیني علما دي خو په تېرو 2 کلونو کې چې څومره په کار و داسې کوم ښکاره کار د اسلامي ویښتابه لپاره نه دی شوی که یوازې د امر بالمعروف پر نه لري کار خو شوی دی سړی نشي ویلی چې کار نه دی شوی ما مخکې خبرو کې مو ویلې چې هر بنسټ په خپله دایره کې کوشش کړی دی چې کار وکړي یو دغه د ذوق مسله ده چې مثلا کار په کوم ذوق برابر دی کوم نه دی برابر دا یو جدا موضوع ده مثلا یو کار ته د یو چا په نظر کار ویل کېږي نه ویل کېږي هغه جدا موضوع ده مثلا ځکه د دواړو زده کړو وزارت یو مامور په توګه ووایم موږ په نصاب کار کړی دی د استادانو سره په ناسته پاسته موږ ډېر یعنې مصارف وکړل چې د علماو د پوهنتونونو د استادانو ترمنځ ناسته پاسته وشي په دې موږ کار کړی دی په پوهنتونونو کې د دعوت ارشاد امریتونه دي فعال شوي دي همدا ډول په هر وزارت کې داسې یو کار یعنی روان دی خو یو مسله ډېره یعنی د غور وړ ده موږ تاسو خو که خیال هم کړی د جګړې موده 40 کاله یادو نو فزیکی جګړه خو دغه 2 کاله کېږي خو مګر فکری جګړه ډېر وخت نه په دې هیواد کې شروع ده په موږ فکری یرغل راغلی ډېر پخوانه دلته افکار سلیقې ذوقونه ریښې لري او هیڅ امکان نه لري چې په 2 کالونو کې دننه موږ ډېر جوت او ډېر محسوس نتایج وغواړو په داسې یو حالت کې چې په عین وخت کې خلک موږ نه حکمت هم غواړي نو کوم غواړو چې هم حکمت وکړو هم قرار مزل وکړو او یو طبيعي تغییر راشي یو هغه انقلابي تغییر دی چې مخکې موږ تاسو ورته اشاره وکړه انقلابي تغییر خو ډېر اسانه دی مخ سره 2 حکومت راشي شاید موږ ډېر غټ تغییر محسوس کو خو طبيعي تغییر غواړو هغه ته وخت ورکو ځکه د 100 کالونو فکر په 2 کالونو کې ختمول داینه په هغه د ظاهري اسباب د لحاظ ممکن نه دي یو څه صبر به ورته کول غواړي
ځینې مسایل داسې دي درانه صاحب چې هغه په طبیعي شکل هغه بدلیږي که ډېر ترکیز په هغې هم ونه شي ځکه چې غالب ثقافت دا خپل اثر لري موږ که څه هم هغه سیاسي ثقافت هم اوس غالب دی خو د موږ چې نور کوم اړخونه دي د موږ اجتماعي ثقافت او دغه ډول ته فکري ثقافت او تاریخي ثقافت دا ټول باید راجمع شي او دا ټول باید غالب شي یعنی خلکو په اذهانو کې باید مؤثر شي نو طبیعي خبر دی ان شاء الله 2 کاله بعد 15 کاله بعد 6 کاله بعد 10 کاله بعد موږ ډیر یو ستر تغییر محسوسوو ان شاء الله په افغانستان کې په زرهاو مسجدونه دي او هر مسجد یو ملا امام لري د جمعې په ورځ خطیبان په خبرو کې یوازې د الله جل جلاله عذاب بیانوي د رحمت په اړه ډېر کم خبرې کوي د جمعې خطبه خو یو ستر عمل دی شاید یو ستونزه به دا هم وي چې موږ د خطبې ته په کم نظر کتلی وي موږ خو نظامونه د لاسه ورکړي دي خو د الله فضل د منبر هم د لاسه نه دی ورکړی اوس سوال دا دی چې منبر څه ډول استعمال شوی یعنی که موږ د جمعې خطبې ته د هفتې د سر نه په تیاری بوخت شو او د جمعې ورځې ته موږ مناسبه موضوع انتخاب کړو د دې موضوع په اړه موږ مناسب مصادر او مراجع ولټوو واقعي او عیني بیلګې ورته پیدا کړو او د اسلامي فکر پرانا کې یعنی یو سات لږ تر لږه چې موږ ګورو په هر ځای کې خطبه هغه د جمعې خطبه یو سات وي یو سات کافي وخت وي چې په هر محله کې یو عالم خپلو خلکو ته وغږیږي د جمعې خطبې سره یو ظلم کېږي زه په ډېر تاسف سره باید وایم او د دغه منبر نه باید ډېره ښه استفاده وشي که څه هم په دغه تیرو تاریخونو کې موږ تاسې ډېر داسې اوس مثلا ښاري منبرونه هغه که څه هم علما خو ورباندې ناست وو خو تاسې پوهېدل چې موضوعات د بل ځای نه راځي د اوقافو مربوط موضوعات وي او هغه علماو ته ورکول کېږي دا خو تقریبا سړی داسې لکه محاصره شي خو اطرافي منبرونه هغه آزاد هغه عالم کولی شو چې هر ډول خبره ورته وکړي او د موږ د ټولنې په تغییر کې او د ټولنې په رهبرۍ او په توجیه کې د منبر ډېر ستر رول دی د اسلامي دعوت په مهمترینو وسایلو کې هغه د جمعې منبر حسابیږي چې دا یو ډېر مهمه وسیله ده چې او دا په افغانستان کې منحرف حرکتونه په دې اعتراف کوي چې موږ ماتې هغه د دغه منبرونو د لاسه زما خبره دغه کوله چې نه که د موږ منبرونو کې د ټولنې په اصلاح کې ډېر رول نه دی لوبولی خو د منحرفو حرکتونو په ماتولو کې ډېر سخت رول لوبولی ډېر بهترین رول لوبولی د نړۍ په ماتولو کې ډېر بهترین رول لوبولی دی او د یرغلونو په ماتولو کې ډېر بهترین رول لوبولی دی طبعا د یو منبر په لاس کې یو ډول رول لوبول پاتې کېږي زه فکر کوم چې موږ په عین وخت کې که تاوان کړی دی په ډېرو اړخونو کې په یو ډېر مهم اړخ کې موږ ګټه کړې ده له دې وروسته د ما ټولو خطیبانو علما کرامو ته دا مشوره ده وریادوم چې د جمعې خطبه دا یو ډېر عظیم عمل دی یو ډېر عظیم کار دی یو ډېر عظیم اخواري غواړي الله تعالی دې وکړي چې ښه استفاده ترې وشي یو بل ستونزه هم دا ده چې زموږ ډېری خطیبان زشتې خبرې کوي بل د موږ مسجدونو کې داسې خلک نشته چې هغه ډېر ښه غږ ولري دا هم یو رول لري چې دلته د خلک راشي زه یو مثال در کوم کوټي سنګي کې مې وطاق ورته یو مسجد و د مسجد کې یو حافظ و د ډېر ښه غږ لرلو نو دا خلک به چې جمعې ته راتله یوازې د غږ لپاره راتله خو موږ ډېری مسجدونو کې داسې حال دی چې داسې غږ نه لري چې هغه ته د څوک د غږ لپاره راشي
دا ستونزه هم شته. دا واقعیت دی، خو دا خو هغه وخت کېږي چې مثلا اوس که دا د اوقافو مسجدونه موږ واخلو، اکثره همداسې حافظان پکې دي چې ښه غږ لري، ځکه هلته ترې امتحان اخیستل کېږي، د تجوید کتل کېږي او د حتی شهادتنامه کتل کېږي چې ته کوم ځای نه فارغ یې، او حتی د ده وینا اورېدل کېږي چې ته وینا کولی شي که نه شي کولی. اطرافي مسجدونه خو داسې دي چې هلته نه سم معاش ته منظم او نه د یو عالم نه داسې پوښتنه کېږي، داسې یو لوری شته چې ورته ووایي چې ته اوس تلاوت کولی شي که نه شي کولی، ته زده کړې دي څومره نه دي. نو ځکه په یو نیم ځای کې دا ستونزه وي چې یا د یو امام اواز ښه نه وي، یا یې هلته وینا ښه نه وي، یا یو څه بل ستونزه پکې. د جمهوریت پر مهال د افغان ځوانانو د بېلارۍ لپاره څومره کار شوی؟ دا خو سړی نشي ویلی چې لکه کچې سړی معلومه کړي که نه، چې یا یې په لاسونو معلومه کړي یا یې په تول معلومه کړي، خو په الفاظو یې سړی ویلی شي چې انتهایی ډېر کار شوی، انتهایی ډېر خلک بېخوده دي. یعنې زه ګورم ته اوس دومره دې نه در معلومه کړه چې یو څوک چې د افغانستان په ټولنه کې او د په فکر کې اروپا ګرځېږي، نو ده ته کوم خیال ورکول شوی دی، دا کوم خیال پلو وهي دا سړی. او دا موضوع داسې نه ده چې لوستي او نالوستي پورې تړاو لري، دا یو مجموع کې دا یوه خبره ده. دې نه پرته مثلا یو څوک په د افغانستان غوندې په اسلامي ټولنه کې دی، دته دا نه معلومیږي چې د ما تاریخ کوم ځای ته رسیږي، د کومو مراحلو نه تېرېږي، زه د کومې ټولنې غړی یم، ناس دلته دی منسوبوي ځان د یوې بلې ټولنې ته، یو بل تاریخ ته، یو بل فکر ته. یعنې همدومره وینا که سړی، همدومره درک سړی کولی شي چې یو څوک په خپله ټولنه کې د خپلې ټولنې نه پردی وي، نو دا څه ډول کار په دې خلکو شوی دی؟ انتهایی خطرناک کار شوی دی. او دا خلک به بیرته بیداره کول غواړي چې ته د افغانستان د ټولنې سړی، د دې ټولنې خپل ارزښتونه دي، د دې ټولنې خپل تاریخ دی، د دې ټولنې خپل کلتور دی، او د دې ټولنې خپل عنعنات دي او خپل رواج دی. د دغې یو مسیر سره به ته ځان تړې، نو دغسې یو حالت دی. نو په دې خلکو باندې کار کول غواړي، د خلک راویښول غواړي. زموږ ډېری ځوانان خپل اسلاف نه پېژني، له امله ښوونیز نظام دی او که د علماو بېغوري. ما خو دا مخکې په بحث کې هم دا خبره وکړه، یوازې ښوونیز نظام نه دی او یوازې د علماو خبرې هم نه دي چې سړی ووایي چې علماو په دې حالت کې. یعنې ما په هغه لومړي سوال کې چې ویلي چې یو ګڼ کار موږ سره ټول فرصتونه شته، یو نظام سره چې ټول فرصتونه په لاس کې نو یو ممبر د هغه په مقابل کې نشي کولی چې دغه ټول مسایل تدارک کړي او کومه نقصان چې رسیږي هغه جبیره کړي د یو ممبر د لارې. دا یوه ستونزه ده. او یو داسې دی چې په نړۍ کې یو ثقافت غالب دی، هغه غربي ثقافت دی، او ټوله نړۍ دې ثقافت لاندې کړې ده. خلک که پوهېږي که نه پوهېږي دې ثقافت ته کار کوي. اوس په کار دا ده چې مسلمانان او اسلامي نظام په ټوله کې د خپلو اسلافو سره تړل، د خپل تاریخ سره تړل، د خپل کلتور سره تړل، دې لپاره یو ډېره شامله ستراتیژي جوړه شي چې دا ټول بنسټونه په یو ډول د خپل هدف لور ته لاړ شي او په نهایت کې سره هغه هدف لاسته راوړي. زموږ د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو نصاب د اوسني وخت د غوښتنو لپاره بسنه کوي؟ اولا موږ خو ستونزه درکوو که هغه مثلا عصري دی یا دیني دی دواړو. د پوهنتونونو په برخه کې خو څه نه څه موږ وینو یو څه تغییر محسوسیږي، که څه هم موږ د نورې نړۍ نه ډېر زیات شاته یو، ډېر زیات وروسته یو. او دا تغییر هم چې محسوسیږي هغه د ځینو امکاناتو د وجې نه ده چې مثلا د موږ ځینې استادان بهر ته زده کړو ته لاړ دي او هغه د پراخې مطالعې سره مخ شوي دي، یا که مخ نه دي هغه د دوی مشاهده چې په هغې هېوادونو کې ده هغه یې چې بېرته لږ تر لږه ځان سره راوړې ده
نو یو ډول ته متفاوت فکر وړاندې کولی شي په خپل صنف کې او هغه خپل دایره کار کې. خو زه چې وینم زموږ په دغه لوړو زده کړو کې هم ډېر مسایل بیا کتنې ته اړتیا لري او ځکه زموږ په ډېرو برخو کې درد نه دوا کېږي. هغه که څومره نصابونه هم دي په ټوله کې ټول ښوونیز او تحصیلي نصابونه هغه باید بیا وکتل شي او زموږ خو کار ورباندې روان دی، شاید په نورو په هغه کې په معارف کې هم کار ورباندې روان وي او په دې هیله چې داسې مواد او مفردات په دې نصابونو کې ځای شي او بیا دا نصابونه تدوین شي چې د وخت غوښتنې پوره کړي. ډېره مننه خیرخوا صاحب. الله قدرمن اطلاع دې وسه. ټول ودان چې وخت مو راکړ ډېر بوختیا وسه. تاسو نه هم ډېره مننه. په دې هیله چې تاسو کومې هیلې چې د دماغ هیلې د ځوانانو دي دې ته موجوده نظام پام الله دې وکړي. ډېره مننه.